رسول صلی الله علیه وسلم نه دی کړی. په دې کې دنه تراویح امراله چې رسول صلی الله علیه وسلم تراویح شل رکعات نه دي کړي، په روزه کې د شپې منسو کړي، یو لس رکعات یې کړي. او دا حدیث کوم بیانو دا د بخاری او مسلم حدیث دی، واضح الفاظ دي. ما كان النبي صلی الله علیه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، نه په روزه کې او نه د روزې نه علاوه قبل میاشته رسول الله چې د شپې یو لس رکعات نه زیات موږ نه کړي. زم چې دا حدیث یاد کو او زړه ویخو او مؤمنو د حق تابعداري مقصدو نه دته دا مسله واضحه شي. دلته به اشاره وکړو د تراویح د مسلې ته، چې اسم حدیث مخې لري چې واضحه شي. اول خدا مسله ساتي چې تراویح چې څومره کې شریعت اجازه ورکړي. موږ سره حدیث تیر شو چې رسول الله په سره حدیث تیر شو چې رسول الله په خطبه کوله یو کس راغی یا رسول الله د شپې موږ بسنګ کو، نو جواب ولا څور کړو ها څه دو رکعاته کوا، خدای وته نه دی ویلي چې څومره کوا. نو په دې حدیث کې اجازه ده چې د شپې موږ چې څومره کې کولای شي، کاته رکعاته کې کلس کې کشل کې کدیرش کې، نو تراویح ست خپل مرزي دي چې څومره کې. خو غیله به د سنت نوم نه ورکه، ځکه چې سنت څه ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. زه اوس مثال کې شل رکعات تراویح کوم یا سلويخ رکعات کوم او به خلکو ته هم چې د سنت دي، نو مطلب دا شو چې د سلويخ رکعات چې ما کوم کړو د چا طریقه ده، د رسول الله طریقه ده. دا خو ته هغه باندې دروغ تړي. حدیث وایا چې ما چې کوم کړو نه دی اجازه شتي په حدیثونو کې. خدای دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دانی دي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس رکعات کړي فقط، که روجه ده او که غیر روجه ده او که غیر روجه ده. ناول دا مسایسه د بازرونه چې څوک شل رکعات تراویح کوي یا دیرش کې یا سلويخ کې ناغته بدعتي وي، او دا غلطه خبره ده، بدعتي نه ده. ها کاغه دا وی چې د رسول الله طریقه ده یو وجوده موجوده بدی کې به پوه کی، خو بدعتي وته نه. ځکه چې هغه په یو حدیث باندې عمل کوي کې اجازه شتي. نشل رکعات تراویح کې کوا، که دیرش کې کوا او که سلويخ کې کوا، خو غوره طریقه ده یو لس رکعات کول. بیا د یو لسو او شل او دیرش او سلويخ چې کې ته چې سلويخ رکعات تراویح کې کنه سلويخ او شپېته رکعات وکي، ستغه شپېته رکعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس رکعات ته نه راشي. هغه به کم کول، کم به کول، خو ډیر پارام به کول. ځکه داغه د یو سره دا سوچو کې چې حدیثونه کې راځي چې رسول الله به هر شپه چې د شپې مونږونه کو صرف یو لس رکعات به کول بس. دا صرف پکې مو هغه یو لس رکعات کړي، خو داغه د یو لس رکعات ديسو عائشہ رضی الله عنها چې داغه د خپې به وچو دي، د خپې به پړسېدلې وي، د وینو به ولاړه و، کله کله به کې کېناستو. دا دغه یو لس رکعات او موږ سوکو موږ ملکی سور رکعات کې شل او 2 منټه کې کوي 15 منټه کې بس. کته یو برځي کته ستاده دي د دین خو غوړه هغه سړی دی چې 2 رکعات کوي. د دې شل رکعاتونو غوړه هغه دی چې 2 رکعات کوي، خو په طریقې کوي، سوچ به کوي، قران کې سوچ کوي، په سجدو کې دواګانی غواړي، هغه غوړه نشو. نو موږ دا وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا یو لس کړی دي، که څوک سوالو کې چې ولي کم کړی دي، جواب درې چې هغه ډیرو ګډه کړی دي. نه دا مثلا سره یاد ساتي چې په تراویح کې زیاته او کمه جایز دي کنه دي، جایز دي. غوړه طریقه څه ده؟ یو لس رکعات کوزه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه. دویمه مسله شل رکعات تراویح د رسول صلی الله علیه وسلم نه په یو حدیث کې نه ثابت، او چې څومره حدیثونه کې دراغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي، یا عمر بن خطاب ته منسوب کړي، هغه ضعیف دي، ټول کمزوري. صحیح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو لس رکعاتونه زیات نه دي کړي. عمر بن خطاب ران چې مخالک را جمع کړي نو په یو لس رکعاتو را جمع کړي. یو حدیث ته یو خدا حدیث ته، بل حدیث ته جابر رضی الله عنه حدیث ته باقي کوي صلی بین النبي صلی الله علیه وسلم فی شهر رمضان. د الفاظ دي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې موږ له امامتی را کړي و د تراویح 8 رکعات، 8 رکعات به کول او اوتر او به ویتر کول. ما 8 رکعات تراویح شي، 2 رکعات ویتر کې سودی جوړ شو، یو لستي جوړ شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، او د امام طبرانی رحم الله حدیث دا راوړي. بعض کسان دوی جاهلان وی په حرم کې شل رکعات کوي، او ماته یو پیرو کس ټلیفون کو
سلام واچو وعلیکم السلام ماته ډایرک وي په دې حرم کې خوشل رکعت کی نو مدینه اوس خبره مسلمان خبر راکې کې څنګه وینته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لسکړي ما ته ډېر ساده سړی د حرم مقابله ته چا سره کې د رسول الله سره کې مو وی رسول الله کړي د رسول الله زور ډېر دی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لسکړي په حرم کې دغه امتی ولاړ شل رکعت کې ته ماته چې دغه امتی شل کې وي ته وی چې رسول الله کړي اول خدای خبره ستا کمزوري ده زته ته وایم د امت سردار یو لسکړي دی او ته ماته د امت د سردار امتی خوشل کوي چې کمزوري خبره کوي لکه ورځ مو به یو کس راغلو چې جمعه نه وته ما سوته منځنه باندې دوا سلام مسروق ماته وی چې د رشید احمد غنگوی او د قاسم نانوتوی د بوخا مولیان تیر شي دیوبندیان نو مې مشهور خو مشهور دي جدا خبره ده او مسله صحیح کړي ده جدا خبره دي چې خوځ غړ کافران مشهور دي دنیا کافران سي دي د منصور مشهور دي هر سړی پیژني مطلب خدای نه چې دم هر خبره صحیح ده مشهورتیا جدا ده او مسله صحیح کول جدا ده کله کله دي شي کنه چې یو سړی به څوک به سره پیژني نه د سره څوک نه پیژني او مسله چې بیان کې مسله صحیح هغه صحیح یو نه سره ډېر مشهوري مسله به غلطه نو صحیح د مشهور خو ته څه ولې وی هغه ویلي چې تعویذونه جایز دي ته وګورئ دا غټ خلک ویل نو مې رسول سم خو پیژنې کنه مې هغه ډېر مشهور سړی او دې او دې غټ سړی نو وی وو غټ سړی مې هغه وی چې دا نشته هغه غټ سړی وی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وی نشته او ته وی چې رشید احمد غنگوی وی چې شتي زما خدای ایمان دې چې رسول سم په مخ کې هیڅ څوک هغه ته نه رسي دې چې رسول سم په مخ کې هیڅ څوک هغه ته نه رسي او کسته د ایمانی چې غنگوی و درسي یا نانوتیو درسي دغه غټ خلکونه بیا صحیح ده خبر نو مې په دغه باندې خبره سرو کې نه دی ما ته جو شیخ استاد خبره او صحیح دي پیغمبر خو ډیر اوچته او چې هغه ویلي نشي په جواب کې ماته زه صحیح ده زنه بس روان شو مطمئن نشو بدی چې رسول الله دې ټول نه غټ بعض جاهلان دا و چې په حرم کې شل رکعت تراوی کیږي نو بس شل رکعت دي دغه ولنې جوابداري چې موږ خبره د رسول الله کوته د حرم کې او الله په یو ځکه دا نه دی ویلي چې تاسو هغه څه کوي چې په حرم کې کیږي د ویلي په قران او حديث کې دي څنګه راغلي دي سی ویلي دي اطيع الله واطيع الرسول دا لو من الله پیغمبر ومن اوس کده حرم ولا خبره ده الله او د الله د رسول د خبرې سره برابر یو منو به چې برابر نو یو فریدو به لنډه خبره یوا دویمه هغه ته ما دا وی مې ته څه ویلي چې په حرم کې شرکت کی وی نه ما بخپل لیدلی دي ما بخپل سترګې لیدلی ویاو ما ورېدلی ویاو چې خمه په دې خبره مضبوط کو نو مې په دې حرم کې به تاری دلی می چې خلک رفلیدین کې د رکوع نه مخ کې رکوع نه بعد په دې غټ سترګې لیدغه نه دی لیدلی کیسه او مې دا وګونو خوستا کار کوي کنه تبع التوریدلی می چې کړه امام وی ولد ضالین نبی وسم په تیز وی امین الته به جنازم کړي کنه جنازي طریقې دی الته بته د باران د غختو د باران موز کړي هغه موز لیدلې الته بته دم لیدلې چې کړه نور تور شي یا سپومې تور شي تندرونی شي هغه د باران موز کېږي دوه رکعات هغه به دیم لیدلې ډېری مسلې به تل لیدلې مته په حرم کې دانی لیدلې چې منځنه بعد چې خلک په ککاري مېلاس کې ذکر وایي چې لیدلې چې حرم دلیل کین به په دې مسلو کې ولې نه دلیل کې وینا نه په دغه کې زموږ په مذهب کې نه دی راغلي او په شل رکعاتو کې حرم دلیل نه دا دلیل له بدی باندې چې د سړی په اصل کې د خواهشاتو تابعدار دی د دوه خبرې شو درېمه خبره په حرم کې شل رکعات تراوی چې کوم کیږي هغه صرف شل شپې او هم دوه امامان کوي یو امام لس رکعات کوي او بل امام لس رکعات کوي یو په یو ځای شل نه کوي د خبرې د وګړي سوچ کوا به چې کله تهجد مونږ سره شي هغه بیا تر رکعات تهجد مونږ سره تر رکعات شي اته او شل اتیش رکعات شي او به درې رکعات شي ویتر شي نو ټوټل شو یو 10 رکعات شو نو بیا خو دې سمو چې یو 10 رکعات هم سنت دي ځکه په حرمینو کې یو 10 سنت نه او په شلو پورې خته د درې سره خبرې نه سړي هته چې څوک ته دوی چې په حرم کې شرکت کوي دا راغی جواب دی بیا به سره دوی چې نو دې صفای ولې نه وي چې د دې ملک بچایانو د علما ولې دې سینې چې په حرم کې دې یو لس رکعت کې شل ولې کول
جواب دا غیدا دی چې کله چې ملک عبدالعزیز رحمه الله د مکی د ځمکه او د مدینې د ځمکه د واغسته په خپل قبضه کې راوسته، نو په هغه ټیم کې ډیر علما را جمع کړو، دا غو سره مشوره وکړه. نو بعض مولیانو به دا خبرو کړه چې تراویح شل رکعات دي، او بعض وی چې رسول الله وی چې ولس رکعات دي، د رسول الله طریقه ده، او دې کې اختلافات پیدا شو. ملک عبدالعزیز رحم الله سبحانه وتعالی دې برحم وکي، ډیر خیر انسان ناغوي چې ګور اختلافات مو پیدا کوو، یو لس کوي بل لس کوي. او ځکه د بعض علما وی دې چې ملک عبدالعزیز رحم الله د کسانه چې خوشاله کړي کوم چې شل رکعات ولري کړي خپل ده، او غو ته څخه کړي د شل یو لس کې بل لس کې د شل دي تاسو کوی. زه اوس راځم دلته لس رکعات موږ کو به تر شي به تل لس رکعات کې امامت یو کې نه به چې ته وتی وکستانه ته پوښتنه کوي چې مولوی څه تاولې د شل رکعات وکړو، ته وته شل خمانی دي کړي ما سو کړي ما خلص رکعات کړي شل خمانی دي کړي. به په جمعات کې د خلکو مرزي ده، که څوک ما سره لس کوي کو څوک شل ته ودرېږي دی بل امام سره مودري دا خپل مرزي ده. موږ دا و چې اجازه پکشتي شل رکعات تراویح انسان کولای شي، خو د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت. د رسول صلی الله علیه وسلم صرف یو لس رکعات ثابت دي. سوي عائشہ رضی الله عنها مخکې یصلي اربعا، رسول الله صلی الله علیه وسلم باول سلور رکعات وکړو. د دې مطلب دا نه چې د سلور رکعات په یو سلام کول، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه رکعات وکړو بیا به دمنه کول، به ډایرک ودرید او د دوه رکعات به نیوي شروع کړو. دا سلور رکعات چې رسول الله وکړو بیا به لکه دمو کړه بیا به نور سلور کول، ځکه دا سلور یو ذکر کړی. او د تراویح ته په عربی کې دا ټکی په دی وی چې راحه، یعنی په دې سلور رکعاتونو بعد انسان به ځان دمه کوي، به چې نور سلور کې بیا ځان دمه کوي، ځکه دې په عربی کې تراویح ویل کی. عائشہ رضی الله عنها رسول الله سلور رکعات وکړو، بیا مخکې ډیره عجیبه خبره کوي، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. خدای سلور رکعاتو د خپلوالي تاسو ایمان مکه وي چې سورخ کولی به کوي، وی شل رکعات تراویح دې ځکه عائشہ رضی الله عنها وی د سلور رکعات به دې کولی کوي چې تاسو مکه وي. عظیم چرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تراغله وی عائشہ نه راغله او زموږ د تراویح په پاکستان انډیا کې چې مونږ هم کوو، دا غي د خپلوالیم ته پوس مکوي سم پهلوانی سمې درس جوړي. امولای سي غریب هم څوک نه پریدي کروشي چې د رسول الله په حدیث باندې عمل وکم د موږ کولو هره وینن څه سوړون تکوي. الته غریب دانو مولا دي دانی خوري ک دانی دولور نه کوي، غریب د لوګي نه مري. دا غریب د خپل دانو سوچي به سپیډ ورکی چې سپیډ ډیر تیز کی به کم اورز یو سپینګره به आवाज کوي زنګنان دي زموږ مات کړو لږ گزاره کو. او زه بخپل دی مولا سره ملو شوم پاکستان کې دغه خبرو سره ما کور ما څنګه دلته امامتي څنګه ما دوی دي چې راغله ما څنګه والله کې یو کارت می پریدي او په ترو کې خو زما بیخ مونږ دوی چې لګي تیزو ما یو تیزی دی کړي چې روکو ما یو رو دی کړي چې بمنځ کې وسېګم یو ولې سنسد لکه یوې کې مو وینه پریدي او ایتله ماته دا وی چې ته دوی ته یو لس رکعات کوه ما بغربې وي په دې تیزول روکولو کې مینه پریدي کله یو لس رکعات مو ته بیا سره سکه. الته خلکم جاهلان دي او د غمولیانو په الله سبحانه وتعالى باندې یقین مضبوط نشه لکه صدانو تناسخ بس حق بیانو چې چا قبول کو صحیح ده که قبول نه کو خپل سفر مخ کې تیروا د علم سړي کار دی حق بیانول. هغه دا کار نه چې زه به خوراک په کم ځای کې کوم. او زه مثال کې په دې جمعات کې مسله بیان کوم که تاسو خوخه شوې منی او که خوخه منی او خپه شوې الله دې تاسو سل پیری خپه کې زه خو به دې نه خپه کېږم. او کچاره ته وی چې دلته به درس نه کې او زمای چوټی کړه چې زه نزبل جمعه ته زمال خپل میشن پوره کوم. زه په دې جمعه خو ما ایمان نه راوړی، زه په دې جمعه کې نه سم درسونه وکوم. نور دنیا زینی مسلمانان کدی ملک علماء ته وی چې توزه په بل ملک کې وکاو، کاغه ملک ولا وی چې بل ځای کې په بل ځای کې وکاو. کله به دمه کیګو کله چې به دې قبر کې خود چې به کوم ورځ د دې جسم نه ساوته نو بس بیا به زه ودرېږم بیا به ختم شي. او چې څو پورې بدی کې سای دا نه چانه یریږي او نه د تم ساتي چې څوک مال پیسې راکړي یا څوک مال ډوډۍ راکړي یا څوک ما ساتي نه. رب العالمین خټ رب دې زمونږ هغه هر څه کوي. خو د دې مولیانو ایمان کمزوري شوی نه چې ایمان کمزوري چې بس بیا غریب هر چا ته جری خولې چنګ کړي خاندي را خاندي نه ځکه دا مسله ته څوک نه بیانې. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. بیا وی
سلور رکعته به نور وکړو وې دا غیم ته پوس مکو دومره خواږه رکعتونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول سلور او سم وګده به کول ثم يصلي ثلاثه به سور رکعته وکړو درې دا درې به ویترو قالت عائشه رضی الله عنها فقلت يا رسول الله ما رسول تبوسك اتنام قبل ان توتر یا رسول الله ته د کېږي د ویترونه مخکې دا دلیل به دی باندې چې رسول الله به تر رکعت وکړو به دمو کړه پرې به وته سملاستوبه ناشره ته پوښتنه یا رسول الله ته د کېږي ته سم لیک هغه ته رسول الله ته عائشه ان عيني تنامان زما سترګې ودکی ولا ينام قلبي زما زړه نه ودکی او د پیغمبرانو خصوصیات دي چې د پیغمبر سترګې بندي خو زړه نه بندي زړه نه ودکی دا سترګې ودش خو زړه نه ودکی ځکه به رسول الله پاسې د درې رکعات وکړو او د سمم نه وکړي كان يصلي من الليل 10 ركعات رسول الله بلس ركعات كول ويوتر بسجده او يو ركعت به ويتر كو نسوشو يولس ويركع ركعتي الفجر او به دو ركعات د سحر د منځنه مخکي کول سحر د منځ سنت فتلك 13 ركعه ودا سوشو ديار ركعات او کله چې علم طلب کوی هر مسله به ته حل شي